اوس زمارونو په دې ملک کې په دې دنیا کې به عالم یوازې زمونږ نه په دې ټوله دنیا کې بعضې ښځې راوتې دي او هغوی د دې خپل چې الله په دې باندې کم احسان او کم کرم کړی دی د هغې نه ناجیز فایده اخیستل غواړي او هغوی دا کوشش کول غواړي چې سړی او ښځه دی یو سره یو بل سره برابر په برابر شي سیم بالکل برابر په برابر او دا نعره لګی ولې ما او سړي کې څه فرق دی سړی بار ګرځي زه دیم بار وګرځم ما او سړي کې څه فرق دی سړی دی بورقه نه په سري لوپټه نه په سري زه دې ولې بورقه او لوپټه په سر کوم ما او سړي کې څه فرق دی سړی څلور ښځې کوي زه څلور مړونه ولې نه کوم ما او سړي کې څه فرق دی سړی به ډوډۍ نه پخوي زه به ونه پخوم سړی به څپلی نه صفا کوي زه به ورله صفا کوم سړی به د کور صفای نه کوي زه به ورله صفی کوم زه به ورله ډوډۍ ګرموم دا یو څو ښځې راوتې دي او داسې قسمه نارې لګوي چې د هغې د وجې نه نورو ښځو کې فحاشي او بربنډتوب خورول غواړي دې پسې د بار دنیا او د بار ملکونو سازش روان دی او بالخصوص په مسلمانانو ملکونو کې او بیا زمونږ په ښکلي ملک پاکستان کې چې کم حیا موجوده ده په ښځو کې او په جینکو کې او په لوڼو کې نو هغه حیا سلب کول غواړي ختمول غواړي او بې حیایي او فحاشي په ښځو کې خورول غواړي او دا یو ناره لګوي دې دپاره بیا هغوی مارچونه هم کوي دې دپاره هغوی بیا اشتهارونه هم ورکوي او دې دپاره زمونږ بیا چې کم سوشل میډیا ده هغه هم په ډېر لوی رفتار کې لګیا ده او دا څیزونه دنیا ته خورول غواړي او د ښځو دا نارې دا دنیا ته رسي بیا ورپسې څه وایي بیا وی میں راجسم اور میری مرضی زما وجود دی زما مرضی رستا پکې څه دي دا دویمه شوه او زما او سړي کې څه فرق دی ستا او سړي کې خدای د دنیا فرق پیدا کړی عزت شریعت در کړی دی عزت ښه عزت در کړی دی عزت په خپل دی لیکن ساخ کې شریعت تعالی ډېر لوی فرق د سړي پیدا کړی دی په دا خبرې به نه کې د سړي ماهواري نه کېږي او ستا ماهواري کېږي د سړي ماشوم نه راوړي ته به ماشوم راوړې د سړي د ماشوم نه پس څلوېښت ورځې بیماري نه او ستا د ماشوم نه پس څلوېښت ورځې بیماري راځي تا هغې کې ځمکې اسمان فرق دی سړي که بربنډ هم ګرځي کمیس وباسي او صرف پرتوګ هم وي نو د چا خواهش ورته نه راوچتېږي او تا مخ کاره که ټوله دنیا درته نیغ ګوري د خلکو خواهشات راوچتی ځان ته تا اوس خلي کې د دنیا ځمکې اسمان فرق دی دی وي نه داسې نه ده موږ د یو ټانګې دوه پلونه یو ټیک تا منم د دنیا نظام په دا دو پلونو روان دی ما خو تاسو ته مخکې وي چې نه بغیر د سړو دنیا چلیږي چې صرف سړي وي نه بغیر د ښځو نه دنیا چلیږي چې صرف ښځې وي چې دواړه یو ځای شي نو دنیا نظام به چلیږي خو احکاماتو کې فرق دی د دواړو د زندګۍ تیرولو کې فرق دی کوټه بغیر د دیوال او د برجۍ نه نه ودرېږي که برجۍ نی بیا کوټه نه ودرېږي او که دیوال نی بیا کوټه نه ودرېږي خو دواړو کې ځمکې اسمان فرق دی برجۍ صرف چت ټینګ کړی دی او دیوال مال رڼا تیاره یخني ګرمي ټول کنټرول کوي دواړو کې ځمکې اسمان فرق دی دا به نه وی بغیر د کمیس او د پرتوګ نه د انسان وجود نه پټېږي خو کمیس او پرتوګ کې بیا فرق دی کمیس جدا کار ورکوي پرتوګ بیا جدا کار کوي که کمیس ته وویسته یو سړي دا دی په دې لاره کې ګرځي هېڅ فرق پرې نه پرېوځي لکه یا به وجود سوځي او یا به لمبو له رواني یا به کمیس لیدلي او که کمیس ته وي او پرتوګ دی اوس دنیا به وي پاګل دی او لیونی جامه خو دواړه ده لباس خو دواړه دی وجود خو دواړه پټوي خو کمیس او پرتوګ کې ځمکې اسمان فرق دی دنیا خو په دواړو روانه ده ټانګي پلونه خو دواړه دي نظام خو په دواړو روان دی نسل د دواړو نه پیدا کیږي جون به د دواړو نه تیریږي که یوازې سړی هم جون نه تیریږي او که یوازې ښځه هم جون نه تیریږي بالکل لیکن دواړو کې داسې فرق دی لکه کمیس پرتوګ کې چې فرق دی دواړو کې داسې فرق دی لکه کټوی او سمسی کې چې فرق دی د کټوی سمسی دواړو نه بغیر کار نه کیږي خو سټوی جدا شي سمسی جدا شي د غوښې او ډوډۍ دواړو نه بغیر کار نه کیږي غوښه جدا شی دی سمسی جدا شی دی کټوی جدا شی دی ډوډۍ جدا شی دی دې کې ځمکې اسمان فرق دی دا باندې به خبرې به نه کې نن سبا بیا په شریعت اعتراض کوي او په اسلام باندې اعتراض کوي وایي سړی څلور ښځې کوي نو ښځه دې ولې څلور مړونه ونه کړي تکړه شه کوه شریعت وایي نه به کوې شریعت وایي نه به کوې
او چې دا کمې ښځې چغې وي د دوی 4 نه دوی 100 مړونه دي 4 نه تاسو ته چا د میړه خبره کړې ده یا وره شریعت سړي د ځکه د 4 ښځو اجازت ورکړې دی وره چې د دې 4 ښځو نه بچی پیدا شي نو پلار یې معلوم دی او مور یې معلومه ده داسې ده که نه ده د یوې ښځې نه پیدا شو مور هم معلومه ده چې دغه مور ده او پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکی پلار دی د بلې ښځې نه پیدا شو مور یې معلومه ده چې دغه مور یې ده او پلار یې معلوم دی چې دغه زید یې پلار دی د بلې ښځې نه پیدا شو پلار یې معلوم دی چې دغه پلار دی او مور یې معلومه ده 4مې نه پیدا شو پلار یې معلوم دی او مور هم چې دغه چا نه راوړو دغه مور ده او چې د چا په نکاح کې دغه پلار دی لیکن که یوه ښځه د 4 خاوندانو سره نکاح وکړي په یو وخت او بچی ته پیدا شي نو مور خو به معلومه چې دا ښځه او پلار یې څوک شو ما ته پلار وښایه بیا یو وایي دا ما نه پیدا دی بل وایي ما نه پیدا دی بل وایي ما نه پیدا دی بل وایي ما نه پیدا دی یو وایي کاغذونو کې ما پسې لیکا بل وایي نه ما پسې به لیکې بل وایي ما پسې به لیکې را علاج وکړه ماره دې خبرې نسب یې چا نه شو میراث به چا نه وړي تربیت پیسوک کوي فارم بی کې بچا پسې لیکلی کېږي شناختی کارت کې بچا پسې لیکلی کېږي میډیکل کالج او انجینیر یونیورسټۍ تجدید پلار به څوک کی را کماله جواب زه خو مثال خیمه چې د یو سړي 4 ښځې وي نو پلار معلوم دی شناختی کارت کې دغه پلار ولیکه چې د چا نکاح کې دی او مور یې دغه مور یې دغه مور لیکې مور سره ولیکه لیکن چې یو ښځه او 4 مړونه ما ته پلار وښایه پلار به څوک یوازې زباني جمع خرج خو نه دی کنه او د طلاق و اختیار وي سړي سره دی ښځې ته هم د طلاق و اختیار میلاو شي ورکه د طلاق و اختیار سړی طلاق جرم دی ګناه ده مونږ سړو ته وایو طلاق منه ورکوئ ابغض المباحات په بعضې موقعو کې جایز دی خو د خدای ډېر بدي شي طلاقي سړی د خدای ډېر بدي شي نه به ورکوي طلاق لوی جرم دی ډېره لویه ګناه ده د هغې طریقې دی که د ښځې خاوند منځ کې ژوند نه تېرېږي نو شریعت د هغې طریقې مونږ ته ښولې دي طریقې سره ګزاره وکړه شریعت څه وایي د اول وخت نه دا خبره ذهن کې واچوئ چې زوی له نکاح کې صلاح ورسره وکړه بې صلاح واله ښځه مه کوه که بې صلاح دی وکړه سبی نه وه خوښه طلاق ته به نه وبځي ګوره شریعت دونه لحاظ ساتي ښځه چې ورکوې صلاح ورسره وکړه د پلرکې لک له دې ورکوم ولې اسې نه د هغې نی خوښه ډېر خلک داسې کوي مور او پلار د جینۍ هلک نی خوښ د هلک جینۍ خوښه او په زور یې ولو کې وروسته یې کور روانې بیا شریعت وینا داسې به نه کوي ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل 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 ښځه به هم بغیر د خپل پلار او مور نه اگر چې د باطلون کې بیا زموږ علما څه خبرې کوي ښځه به هم بغیر د مور او پلار د اجازت نه بغیر نکاح نه کوي سړی به ورته سبا له سره باغونه وښي شنه باغونه به ورته وښي دوکه به یې کي داس نکاح به پرې وتړي او سبا به ترې فایدې والې او پرې به دي بیا به څه کوي وایي به چې بله ښځه مې نشته او منځ کې به بله ښځه بیا به څه کوي الک بام بغیر مور او پلار نه ځان له ښځه نه کوي ولې سبا به دا جینۍ ټیک نی غلطه به د مور پلار د تجربه راستا بچی هغه تجربه نشته د مور پلار د تجربه راستا هغه تجربه نشته مور او پلار تله راوړی م نه وی او دعا به یې کوله خدای ماله بچی راکړي تله دنیا ته نه وی راغلی او مور او پلار چې د واده کو هغه وخت کې تمه و چې ماله بچی به میلاویږي او چې بچي وشي د هغه وخت نه په زړه کې سوچ چې کله به لویږي چې ښځه والا وکړم غریب په تمه تا ته ګیره سپینه کړه بوډونه چاري وکړه او ته ځان له په خپله ښځه ګورې مور پلار سره صلاح نه کوي مور پلار به جینۍ سره هم صلاح کوي ژوند د هغې تېرېږي هلک سره به هم صلاح کوي ژوند د هغه تېرېږي هلک به بغیر مور و پلار نه هم نه کوي جینۍ به هم بغیر مور و پلار نه کوي ولې چې دا ټولې صلاحګانې یو ځای شي نو ژوند به مزېدار شي بیا څه وایي بیا دویم نمبر وایي شریعت وی هلک د جینۍ وګوري ودې ګوري جینۍ قتل د الک نشته پکې هغه ښکاره د هغه کتی شي هغې ضرورت هم نشته جینۍ به ورشي چې ته کور کې د مرچکو په بانه او د ټیپرو په بانه او په الک به نظر ولګوي هغه څه مشکله په لار هم کتی شي لیکن الک ته جینۍ قتل ګران دي نه چې کومه جینۍ غواړي وګوره لغوندې هسې نه سبا دې نی خوښه ژوند به د جینۍ تباه او برباد شي ګوره شریعت دونه د ښځې لحاظ ساتي د هغې نه پس بیا څه وایي مهر به ورکوي ښځې له ولې چې په تا لږ زور راشي هسې نه چې سبا یې طلاق ورکوم مهر دی نه ځي کور به ورکوي کوټه به ورکوي دونه شریعت د ښځې قسم په خدای چې شریعت څومره د ښځې خیال ساتلی دی که نه په یو مذهب کې دومره د ښځې خیال یو قانون او یو مذهب او یو قوم هم نه دی ساتلی
په جاهلیت کې دا ښځې به لوڼه به جمدی ښخولې. الله قرآن شریف کې اعلان کوي چې نه، لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. پام کوئ لوڼو به جمدی نه ښخوئ. ګناه ده، ظلم 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 ظلم. ښځو له په جاهلیت کې میراث کیسه نه وه. اوس هم په ډېرو وطنونو کې د ښځو په میراث کیسه نشته. شریعت والا باقاعده حصه مقرر مکمل. دلته څه وایي؟ وایي نه که نه موږ سره شریعت ظلم کړی دی. چې شریعت ته څوک ظلم وایي او خدای او رسول ته څوک ظالم وایي، قسم په خدای په څلور مذهبه کافر دی، مسلمان نه دی. ته خدای ته ظالم وایي، شریعت ته چې ظلم وایي خدا دی، خدای ته ظالم وایي. شریعت خو خدای راوړی دی. ما سره ظلم کړی دی. ولې؟ سړي له دوی سی دی او ما له یوی څه دی. په دې دیم پوهېږم. سړي له دوی سی دي، دوه بلکل، خو بوج د هغه په سر دی، ستا په سر نه دی. په هغه دوه حصو چې هغه ته میلو شي نو د هغه 5-6 لوڼه دي، ټولې به ودی. بوج پرې راغی که پرې رانغی؟ د هغه خویندې د 4-5 به ټولې دی ودی که پلار یې نه. بوج پرې راغی که پرې رانغی؟ په تا څه بوج دی؟ په هغه د ټولو لوڼو د ودولو بوج دی د غریب په سر. که پلار یې نه د خویندو د ودولو په ټول بوج دی. که ترور ورته په کور ناسته راب هم ساتي، که خور ورته په کور ناسته راب هم ساتي، په تا څه بوج دی؟ د بچو بوج هم په هغه پتا نشته. مهر به هم درکوي. دا پکې ستا زیاتي انعام شو. ته خو خاوند له مهر نه ورکوې، ابه مهر درکوي. د پلار نم دله راله، بوج در باندې نه د بچو شته، نه را باندې د خویندو شته، نه را باندې د خاوند شته، نه را باندې د مور شته، نه را باندې د پلار شته. دارو درمل دې په سړي دي، جامه دې په سړي ده، پیزار دې په سړي دي، ډاکټر دې په سړي دی، هر څه دې په سړي دي. مفتو کې د پلار نه درته ایسار اله. نمبر 1 بل خاوند له مهر درکدا دې بیل نام شو. زوی دې مړ شو هغه نم دله راځي، رور دې مړ شو هغه نم دله راځي، تره دې مړ شو هغه نم دله راځي. نور څه کې ته خرچه دې نشته او شی دله ډېر را روان دی. نور څه غواړې؟ د سړي هغه ډبل ته ته پس خېږي چې هغې له دوی سی دي، هغو تاله پکې مهر درکوي. ته خو مهر نه ورکوې. هغه ته خو که ترور کونډه پاتې را هم ساتي، خور کونډه پاتې را هم ساتي، لور کونډه پاتې را هم ساتي، ته څوک ساتې؟ په هغه خو ستا د جامې او د دارو درملو ټوله خرچه پرته ده او ډبل بنالي. که د ښځې سی حساب کې د سړي په نسبت ډېرېږي. اخو غاړه کې کالي نه اچوي، ته خو غاړه کې 20 تولې کالي هم زنګې. دا هم دله میړه کوي، دا هم دله خاوند کوي. ماله ولې حصه کمه شوه؟ ته کور کېنه، ته د کور سردار یې، بالغ ته ډډه ووایه. شریعت وایي قسم په خدای چې شریعت کم حق ښځو له ورکړی دی ملت به ورنه کي، جمدی به یې نه ښخې. مهر وله ورکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرض وفات کې څه فرمایي؟ مرض وفات کې فرمایي چې کله بیمار دی او مرض وفات کې اعلانونه کوي، خاص اعلانونه. نو سوي الا فتقوا الله فی النساء، خبردار د خدای نه ویریږئ د ښځو په حق کې او ښځو سره ظلم به نه کوئ. الله پیغمبر مبارک اعلان کوي ښځو سره ظلم به نه کوئ. دا ستاسو لاس کې قیدیانې دي. که ته پلار کره پرېږدې غریبه به لاړه شي او که تا پرې نه ښه د غریب به نه شي تللی. که ناجوړه شي او ته ډاکټر له بوځې ښه پخه او که ته وایې چې نه موزګار دردونه به پرې تېرېږي او په کور کې به پرته وي. که رور یې راشي او ته ورته لاره کې خرابه شي او که ته وایې نه دې پرېږدم کور ته، ټول عمر د مرور مخ به پې حرامي قیدیانې دي ستا په کور کې. نو تاسو به ظلم نه کوئ ښځو سره، ښځو سره ښه سلوک وکړئ. ما ته شریعت دا وایي. ما ته شریعت دا وایي چې کور ته سودا راوړې، زوی له مه ورکوه، لور له ورکه. ولې؟ دا قابل رحم ده د زوی په نسبت. او رښتیا خبره ده چې زوی له دې ګوتې د کیلو ورکړه غونډه یې خوري، غونډه یې وایي. او که لور له دې ورکړه هغه ته کیله هم نه خوري، هغه وایي لالا مې راځي، بیجان مې راځي، رور مې راځي. لاول به هغه له ورکوي، وروسته په خپله خوري. دا مرحومه ده غریبه. دا په کور کې دننه چې واده نه ده نو پلار ته ناسته ده، دا رور ته ناسته ده، او چې واده شي خاوند ته ناسته ده. ځکه شریعت وایي او په زوی د جنت زیری نه دی راغلی او په لور راغلی دی. رسول الله مبارک فرمایي چې د چا یو لور شوه، لاول 3 بیا 2 اخره کې یو یادوي چې دا چا یو لور شو دی پلار ولا ښه تربیت وکړه
او ښه اخلاق یې ورته وښول د دې یو لور د تربیت په وجه به الله دې پلار او مور له جنت ورکړي او د زوی نه دی راغلی چې د زوی تربیت وکړي جنت به ورکړي. ټیک ته بیا خبره ده که ښه تربیت وکړو نو خدای پاک به ورسره احسان وکړي، خو د جور باندې د جنت زیری راغلی دی او په زوی د جنت زیری نه دی راغلی. او رسول الله مبارک سوی بیا بل واوره بل سوی هلته وی الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. الجنة تحت اقدام الآباء نه دی ویلي چې د پلار د قدم لاندې دی. دا څونه لوی عزت شریعت ورکه ښځې د خدای باندې چې شریعت کوم حق درکړی دی او شریعت کوم عزت درکړی دی، په هغه عزت کې اوسېږه، دنیا دم ګل دی آخرت دم ګل. دنیا دم خوشحالی آخرت دم خوشحالی، دنیا هم عزت ته آخرت هم خوشحالی، الله هم خوشحاله ده، الله کائنات هم خوشحاله ده، الله فرشته هم خوشحاله. نو دې د پلستنې نه خپې وباسي. ټولې نه شکر دی زمونږ د خیبر پښتونخوا ښځې خو الحمدلله پټو سترګو به جنت ته ځي. دا پښتنې ښځې په پټو سترګو به انشاءالله جنت ته ځي. دا پاکې ښځې په کور کې دننه پاکې، خاوند سره هر قسمه سختو حالاتو کې خپل وخت تیری، رور سره په هر قسمه سختو حالاتو کې وخت تیری، د پلار مور سره په هر قسمه سختو حالاتو کې وخت تیری، چې دا جنت ته نه دي څوک به جنت ته دي. موږ په دې ښځو ګورې ظلمونه کوو، په شریعت کې ظلم به نه کوې ښځې سره، جاتې به نه کوې ښځې سره. نه زما وروڼو شریعت حق ورکه، بل مذهب حق نه دی ورکړی. اسلام حق ورکه، جمدی به یې ښخولي، میراث کې به دې څه نه او چې بیماري به یې راله که نه ماهوري، نو ښځه به یې په ځان له کوټه کې منتقله کړه او ورسره به یو ځای کېده نه، خاوند لرې ځای نه به یې ډوډۍ ورغورځوله، او چې ماشوم به پیدا شو نو څلوېښت ورځې په خرابه څښا کوټه کې وه، هلته به ناسته وه، ډوډۍ به یې ورته ورویشته، جون به یې ورسره یو ځای، لاس به یې ورسره نه ټچ کو. او چې خاوند به مړ شو یو کال عدت و څونه یو کال، اوس خو څلور میاشتې دی 10 ورځې، اوس خو اسان عدت دی، بیا یې ورسره لاس نه یو ځای کو، جامې به یې نه بدلولې، کال کې به یې لمبلم نه، څښابین به ترې خته، ډوډۍ به یې لرې ځای نه غورځوله، اوس خو یې سم نشته، لاس هم میلاولی چې جامې هم بدلولې چې صرف خوشبو مشبو به نه پورې کې او ځان به نه ډولې کې. بس دا خبره شوه. دومره سته ښځې حق خرابو پیغمبر مبارک چې راغی وی نه جنت د مور د قدم لاندې دی، د مور حق درې چنده د پلار نه زیات دی. رسول الله مبارک فرمایي صحابي تپوس کوي من ابر چا سره ښېګړه وکم وی امکا، وی بیا چا سره وکم وی امکا مور سره، بیا چا سره وکم امکا مور سره، بیا چا سره وکم ثم اباکا. درې چنده د مور حق د پلار په نسبت به بچي زیات. نور څونه حق وکړه، نور څه غواړي؟ دا حق غواړي چې بربنډه ګرځې ته چې د قصاب نه 1 کیلو غوښه والی نو پټه ساتې او که نه په ګوتیا کې او که نه په کور میدان کې کولاو ساتې. تان تپوس کوم پټه، ولې که بار مې پلیټ کې کېښود د پیشوګان به راشي، سپي به راشي او به یې تختی. نو 1 کیلو غوښه خو په ګوتیا کې په شاپر کې او په پرک کې پټه ساتې او 2 منه غوښه کولاو ساتم. عقل دی، دا عقل دی. 1 کیلو غوښه خو پټه پیشوګانو نه، د سپو نه، د ماشو نه، د میږو نه 1 کیلو غوښه او 2 منه غوښه. ماشاءالله دا کولاو کا، دا کولاو کا، ماشاءالله. دا عقل دی؟ دا خو عقل نه دی. یورپ خو د ښځې نه مرداره غوښه جوړه کړې ده. یورپ مونږ الحمدلله ښځه د سر ګل دی، د مونږ د پښتنو ښځې د سر تاجونه دي، د سر تاجونه دي الحمدلله. تا خو هغوی یورپ خو ته څه شی جوړ کړی دی؟ مرداره غوښه. په مرداره غوښه ټپوسان راځي او تختی که نه، یو دی نه ټپوس راځي حمله کوي، بل دی نه ټپوس راځي حمله کوي، بل دی نه ټپوس راځي حمله کوي. د یورپ د ښځو خو همدغه مثال دی. بوای فرینډ او ټپوسان راځي او هر څوک د خپله فایده اخلي. الحمدلله زمونږ ښځې په کور کې ناستې دي، سهار وختي چې پاسي قرآن شریف راولي تلاوت شروع کړي. جنت ته به ځي د پښتنو ښځې.
د پښتنو لونه جنت ټیک ته پنجاب او سند بد نه ویم ایکم پاکه خزشته شکر الحمدلله او ما ته د خپل ماحول معلوم دي ځکه د پښتنو خزې یادو د پښتنو لونه د پښتنو خويندې د پښتنو میندې د پښتنو تروریانې د بوډاګانې او د جنکې په پټو سترګو به جنت ته دي ان شاء الله العزیز یورپ تا خزه کولو کړی ده کومه کیله چې په پوستکي کې بندې رښتیا وایي محفوظه کني کم سیو چې پوستکی کې بندي محفوظه کني کم مالټه چې په پوستکی کې بندي محفوظه کني او چې د کېلې نه پوستکی دی لرته مچان ماشیو بنګي سخاشي مالټه نه پوستکی لري که په 15 منټه پس خاله سیو نه پوستکی لري که 3 منټه پس وته وګوره تک تور به اسخابي نو مونږ وایو چې خزا د حیا په پوستکی کې بندي نو دا محفوظه ده او چې کومه خزا د حیا د پوستکی او د لباس ته لري کې دا محفوظه نه ده دا ګن شو بیا عزتمند خدا خزه ده جون خود دې خزو تیر کا الحمدلله خپل تیر کا تاسو ته روز پاکستان ته لاله یاره چلته مې د خزو کم حال ودید نو ډیر حیران شو التصار وختي بسړیم د کوروزی او خزم د کوروزی دواړه وکړ کوي سړی بم کار کوي خزه بم کوي سړی اوزي مسخوتن را پیدا شي خزه موزي مخزه یو خوازي او قسم په خدای په دې لارو کې جارو خدو سړی او سړکونه صفا کوي جارو وسه غټه جارو لګیا دي پانی راوندي په یو منډه لګي کار کوي په هوټلو کې لګي خلکو ته ډوډۍ دی ایر نه خانو کې خدای لګیا دي او خلکو له اختصامه یې جامتونه ولکې او سرونه ولخري پر دغه کې لګیا دي لختو کې لګیا دي هغه صفا کوي الته خو د سفیر دی او په دغه کې چې لاړ شي فروټ منډه کې بوډاګانې خزې وي ځوانانې خزې وي فروټ په خرڅې ټول باغې ته نه خزو پیداوار خو د سړو په نسبت زیات دی کنه د خزو پیداوار د سړو په نسبت په ټول دنیا کې زیات دی رسول الله مبارک فرمایي اخر زمانہ به داسې راشي چې د یو سړي په سر به 50 خزې وي دونه به خزې زیاتې شي ما تاسو کې یو بډای خزه وټل کې هغه به روټه راوړل موږ لا غریب وسکول وختي به پېشمنی رااله چې را بلنو زر به سپي به وکړه دا غي نه پس به چپ ناشته په خکړه اگې مګې وداسې دونه په خکړه بیا به په میزونو پلیټونه کې خودل بیا به موږ بچی اسکله سامان به راوړو کې به خوده هغه چې بکله د خلکو ټول چې مې اوس کله دا یو خد یو بډای خزه وا نو بیا به څه چلو کو لوخي به غون کله به وینځل دا به تقریبا د 11 بجو پورې دا غي د ډیوټي و هغه نه پس به بیا بلخ نور خزه براله د غرمې روټه به دی غریب بس کول دی به جارو راواغه جالن به راواغشته نو دا به د لارې به صفا کول تر ما زیګر ما خام ما سوتنه پورې به دی غریب د ډیوټي و ما وته دا تاسو څه کوئ بس وی دا خو مونږ سړی بم ګټیو خزه او په ستې پیسې دي په شرابو ټولې پیسې په شرابو لاړې قرضداري ګرځي پیسې وسره ټینګيږي څومره تنخالي خزه په شرابو لګي او سپي ساتي او پیشوګان ساتي بلا پیسې په سپو په پیشوګانو لګي 2 غنټې 3 غنټې سپو سره پیشوګانو سره پلارو منډي ورزش ولا وی کومه 2-3 غنټې سپو سره منډي وي او د سپو علاج کې او قیمتي سپي ساتي پکور کې چې کور نو د سپي پکور کې ناشتي د مارونو ټوله پیسې په سپو په پیشوګانو په شرابو ته لاړه او په دمبملو ته لاړه ټول ورځ ډیوټي ماشاءالله زمون خو خو الحمدلله بالغ تر ډډه والد خمد اداره او سار وختي بد دته وي اسړیا 2 کیلو ټیپر راوړه 3 کیلو دا غوخه راوړه او 2 کیلو ور سره اوچ پیاز راوړه او 2 کیلو شنه پیاز راوړه او 2 مرچکی راوړه او دومره وسره دنیا پکې ګورې دی ير نشي پودینه دی پکې ير نشي او یې خې کېړې مې زړې دي ما یو جوړه کېړې پکې راوړه چې غریب د کور باندې تو درېګه کنه یاره یو شی مې ير شو کنه څه پکې خدای یې نری غوخه مې یو کیلو راوړه بیګا مې خېټه خراب و چې بیا وځي د ناشته غا گیم خلاص شي وی دي چې بیا غریب دې تراو ګرځه کنه صبر وکړه پیروي پاتې دی اب هم راوړې کنه نو چې غریب لاړ شي سړی اور پسې وډوي بیا سب بیا سب پاتې نو څه کې به پخې پېښ تاسو پېم راوړه کنه نو غریب چې د کوره بار اوزي نو د دروازې مخه ته هارت اٹیک اورا پریوزي دې ته بل چا پلار ټینګ شي مونږ له حق نه راکې یا سیب سار اوزي زمون غریبانان ګوټ کوي او چاري کوي پټي ته زی نو په 2 بجې را برخ شي په 2 بجې په 2 او خولې ته بیږي غریب ټوله روز چاري والی سسکورې والی او ګوډې کړي آسان کار دی ګوټ کول پدانور کې ابل غریب دی اړه لاړ چې ګلکار سره مزدوري کوي او ګلکار اوزي دیوال ته خو سور نور په د پاسه لګي
او ټول دیالیو کې غریب مازدیګر 4 بجې راشي ټول وجود یې خوږېږي مونږ خو لږ قدمونه چې والو خپې هم خوږېږي غریب سار نه مازدیګره پورې احسان کار دی ابل پټي ته تللی دی پټي کې کار کوي بل دکان له تللی دی ماسخوتن راشي ستړی ستومانه راشي ابل تجارت له تللی دی څوک چرګان خرڅوي خواران څوک لوګوپیان خرڅوي او څوک په لارو کې چولې خرڅوي او چغې وباسي ګرمې چولې څوک چرګان خرڅوي په بانګۍ کې څوک یو څوک سار نه ماښام پورې پیسه پیدا کول آسان کار دی مازدیګر ماښام ستړی ستومانه راشي او ښځه وایي زما حق نشته وایي ما له شریعت حق نه دی راکړی جامه دې په خاونده شکر الحمدلله لوپټه دې په خاونده پړونه دې په خاونده کېړې دې په خاوندي چې ناجوړه شي ډاکټر دې په خاون دارو په خاون که پلار کرا زی پلار کرا نو موټر تیار درته ولاړ دی او که موټر نی نو ببو خواړو چې ته تللی نه چنګچي ته د ببو ویم چنګچي درته ولاړه ده ادې په منډه ځغلی هېڅ مشکل نشته دی او که چرته غم خادی لځې نو چاته په دوربین کې به د رشتہ دارانو کې وادي په دوربین کې لري ښه ایو سړي ته چاته وي دا مې خپل دی وایي ستا څنګه دی خپل دی وایي رده توت ته زمونږ توری ختلې ده خیال دی راغی د دوی توت ته زمونږ توری ختلې ځکه م خپل دی نو چاته لرې په رشتہ دارانو کې چې خادي وي نو شپږ جوړې به خامخا جوړې بشیر جانه شکر وباسه چې د دې غم خلاص خدای ظالمه دا مونږ نه تپوس وکړه غم نه خلاصې شکر وباسه والله کدی را سره دلته ناسته کړې وي اوس بالته ګرځېدی او منډې تړلې به دیواله بیا به چورې که مولوي صاحب زما کار دی غفور مارکیټ ته ځم او جامې وله وړم نظر خدای صاحب نه لګېده دا به شرمولو چې دیکې در کړی نیت یې لا بیل غورځولې وي د مارونو خبره مې دې پورې کوله چې دا غریب ګرځي هر څه په سړي باندې د ستړی ستومانه راشي هر څه الحمدلله دا خدای ورکوي د سړي په لاسې ورکوي عزتمند ښځه چې هغه شکر ادا کړي چې صالحه ښځه د خدای شکریه ادا کړي د خدای شکریه ادا کړي او بدعمله ښځه دا چلونه کوي هغه د خاوند په ستړی نه دی قرآن شریف کې الله فرمایي چې د کور نه بار نه راشي او کور ته راشي د ښځې مقصد ترې تسکنو الیها چې ته سکون حاصل کړي ادله په لاسو خپې لږ زور وکړي چاپېدلی وکړي خاوند مې ستړی راغی ورېږه لږ زور ولوکړم په لاسو خپودله لږ زور وکړي چای دله زر پخه کړي بالښت ته تکېږدي او چې اوده شي اوده نو ای ماشومانو شور مه کوئ پلارم ستړی دی یو پوټی خوب وکړي دا ښځه جنت دی جنت ښځې ډېر ستړی مې او پیالې چې ورېږه په منډه دله پیدا که چیني ني د ګاونډي د کور نه په بدل غواړي خو راوړي والا که پی ني برقه په سر کې د ګاونډي د کور نه راوړي خو چای والا پخه کړي که چای خلاصوي ګاونډي د کور نه په وغواړي یو پیالی چای راکړه موږ به بیا وروسته درکړو خو خاوند خفه کوي نه خوشحاله وساتي د دې ښځې نه خدای خوشحاله دی د دې ښځې نه الله راضي دی دا جنتي ښځه ده او چې خاوند ستړی ستومانه راشي رمبې کېږدي او لور کېږدي او خولې ته بیږي او دا کینه وایي چې هېڅ ښځې ډېر ستړی مې یو 2 لاسه راباندې کېده ځه مړه د لاسه کېده د لاسه موږ ځان له ستړي یو یو پیاله چای پخه که بار به ډک شوی وي اوس به سره څه کې بیا به سره څه کې دا دوزخ دی که نه دی اوس دا ښځه دوزخ دی دا ناشکره ښځه ده دا شکرګزاره نه ده دا ناشکره ده چې ټماټر دی ولا یوړل او مرچکې او دا وټکه وخوره دا شکرګزاره ده او چې غوښه دی ولا یوړه داسې درته وګوري مړه توره غوښه دی راوړه خلقه خو به دې راوړې وه ټول عمر خولې څښا شوې چې ته نری غوښه خو به دې راوړې وه دا ناشکره ده چې د بنده شکر دی ادا نه که د خدای شکر هم نشي ادا کړی د خاوند شکر به ادا کړي للرجال علیهن درجات د سړو په ښځو درجې دي دا به کې دوی څه وایي دوی نه 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 موږ څوک نو ټول سړي خو تباه و برباد شو سار نه ماسخوتنه پورې خولو جب جبرا چې ستړی ستومانه دي ډاکټر نه پواله د هر څیز د ښځې چې چېرته لرې رشته دارو کې وادي رشته وایه څو جوړې 5 شپږ دا مې د اومې جوړه ده اومه کې باچو یو جوړه چې یو ځل واچوي نو بیا خو هغه نه اچوي که دا مې د نکریزو رشپې ده دا د میلمنو ده دا د څه ورته ویل لکه د ولیمې ده دا د اومې د ولیمې شو دا د خپې ارتې شوه دا د خپې تنګې شوه زمونږ پکې څه شو د سړي وادي یو جوړه یا 2 جوړې شکر دی موږ په دې خوشحاله یو خاوند ولا په شوق راوړي دا جامې جوړې او ورته خوشحاله یې الحمدلله خو دې د پاسه به دا نه وایي چې د ما حق نشته مولوي جګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به وایي ټول حقونه ولا موږ ورکړي دي خو یو یې پاتې دی
او یو حق یې دا دی چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم که نه او دا را باندې سوره شي او ګرځوم دغه یو پاتې دی باقي حق خو نشته. الحمدلله ما نه دی ورکړی شریعت ورکړی وی. الحمدلله شریعت وی په خپل کور کې کینا او د کور سردار یې که د خاوند دی چوی او که جمدی کېږي او که مړ کېږي تاله به یې راوړي جامې جوړه هر څه به راوړي. ولې خدمت ولا کوي ښځه بچي ولا ساتي ولا خبره نه ده. ماشومانو پوزې ولا پاکوي. ماشومانو سره غریب جون تباه شو. کم ماشوم چې بچی ستا د شپې راویښ شو نو رښتیا ووایه پلار له غوسه ورځي که نه ورځي. ماشوم جړی او موږ د خوبه وویستو غریبه د خوب نه نو وتله سو چې ته ویې دلې د خوبه وویستم خو چې په تا خوب ګډوډ شو په هغې هم ګډوډ شو که نه. او کنزل نخرې به ښځې ته کې په حسد ته مور سره چې ماشوم نه قلاریږي او پوټې ورسره په ډونګ واندې واله ماشوم ورسره قلار که غول چې وکړي ته ترې کرکه کې او هغه غریبه هغه ماشوم بوځي او هغه متیا دی ولا په لاسونو پاکوي. ورونی انزل آسان کار دی ځکه نه د خپل زوی ورونی ته ووینځه. د یو خپل زوی ورونی یو سړی دی ووینځه نام دې سړي ته وویم هغه غریبه لګیا د هغه ورونی ولا هغه د متیاز هغه وینځي د غولو هغه وینځي هغه پیمپرې ورته اچوي او د هغې نه چې ټول کوناټي د غولو ډک شي ولا وینځي پوزه ولا پاکوي صفی ولا کوي او ګرځوي یې غریب خوشبو 15 منټه پس متیازې کوي او صفا کوي 10 منټه پس متیازې کوي او صفا کوي. آسان کار دی دا د ښځې ډیوټي غریبه برباد شو په ماشوم. په دې کې موږ په ښځو ظلمونه کوو. په ښځو به ظلم نه کوې جاتې به نه کوې ښځو تا د کور څوکیداره ده ستا د میلمه عزت په ښځه جوړ دی. د میلمه عزت ښه مزېدار څه چرګوټۍ راوړی هغې صفا کي هغې ووینځي هغې دله پوخ کي ته یو کټوۍ پخه که چې پته راته ولګي. آسان کار دی ځکه نه ته یو 15 دړی دانې صفا که پاکې که په چج باندې بیا مټې مې خوږېږي دانې غنم جوار دله هغه صفی کوي ځکه نه یو جوړه جامې ته ووینځه ته اینځلی شي جامې دله غریبه اینځي اوچۍ استري کول یو کمیس استري کول مونږ ته ګران دي هغه غونډ د سار نه ماښام پورې لور دې لګیا ده ښځه لګیا ده جامې استري کوي او د خاوند عزت په هغې ستا څه عزت د خاوند په هغې جوړ دی. میلمه دې ښه مزېدار سور کړی چرګ ولیږي ښه مزېدار خوراک وله ولیږي ښه مزېدار که لږی پکې مالګه زیاته کړه وایه که نه که لږی شی خراب پوخ کړه وایه که نه دا ټول ښځې کوي. نو چې دومره خدمت ښځه کوي ته به د ښځې قدر کې احترام به کې ژوند به هله تېرېږي چې دواړه په محبت یو بل سره ژوند تېر کړي. ظلم به په ښځه بلکل نه کوې زیاتې به نه کوې. لیکن هلته څه وایي میرا جسم اور میری مرضی څه دا اوس بیا 8 تاریخ باندې د دوی هغه مارچ دی میرا جسم اور میری مرضی زما وجود او زما مرضی دا ستا وجود دی بېشک زما په دې نسبت وجود دی چې فایده ترې زه اخلم زما د سترګو نه زه فایده علم پوزې نه زه اخلم غاښونو نه زه اخلم لاسونو نه زه اخلم بېشک بلکل په دې نسبت زما خو حقیقي خالق او مالک زما د دې وجود څوک دی بیا الله دی. که ته د خپل وجود اختیارمند دی او دا وجود ستا وي نو ښځه ولې پیدا کېدې ځان به دې سړی پیدا کړی و که نه او چې دا وجود ستا دی او میرا جسم نو دا پالج دی ولې وایي دا سترګې دی ولې ړندېږي د پلار چې دی دا وجود او دا مړ کېده ولې د مور چې دی دا وجود او دا مړه کېده ولې دا خپې کونډی دی ولې خوږېږي دا غوږونه دی ولې کڼېږي نه 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 وجود د الله دی مالی را کړی د چا دی الله او مرضی زما نو که ته مسلمان نه نو بیا وایا او که مسلمان نو اختیار به زمه او مرضی به د چا وي الله به قسم په خدای کتبی اوچتې کړي دي او په کتبو څه لیکي میں آوارا میں بد چلن فخر کوي چې دا آواره ګرده یم فخر کوي چې د بد چلن یم فخر کوي په دې خبره چې د بد چلن یم او سړیا الله پیدبی دی مافی دا خبره خلی لراله نه د پکار خو زه ویم درته وی که په ما باندې ترکاری ګرمین او بلستن ځان له بیا په خپله ګرموه نو څه خبره ده او زما وجود دی که زه د خپل خاوند نه بچې راوړم او که د بل چا نه راوړم ستا په ما څه هلکه دا د زنا خبرې نه دي او پرده په شریعت کې مولا رستی ده مولا پرده مرده پکې نشته پرده مولا نه ده رستی پرده رب العالمین رستی ده رسول الله مبارک ته اعلان کوي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین
یدنین علیهن من جلابیبهن. اے مبارک پیغمبره د خپلو بیبیانو ته مو وایا، لونو ته دې مو وایا، د مسلمانانو ښځو ته مو وایا چې په ځان د پاسه پړونې برقه راواچي. دا ما ویلي دي که دا الله ویلي دي؟ نو که خدای منې خو خدای ویلي دي، او که خدای نه منې نو بیا خبره ده. زه خو صرف د الله خبره درته در رسوم، ما خو نه دي ویلي. او بعضې څه وایي نه وایي مونږ ته خپلې لوڼه خویندې معلومې دي دا پاکې دي، زمونږ په اعتماد دی. هسې تاسو نه تپوس کومه په صحابه او په صحابیاتو بیبیانو اعتماد زیاتو که په دوی؟ وایا په هغوی. د رسول الله مبارک په بیبیانو امهات المؤمنین د مسلمانانو میندې په هغوی اعتماد زیاتو که په دوی دي؟ په هغوی. اپاکې وي بیبیانې. هغې متعلق قرآن اعلان کوي الطیبات للطیبین. قرآن وایي چې امهات المؤمنین پاکې دي، خدای گواهی ورکوي چې پاکې دي، او بیا هم وایي پیغمبره برقه ورپسر ده. خدای په اعتماد ده چې دا پاکې دي. دا الله قرآن کې وایي چې دا پاکې دي، پاکې، او بیا هم رسول الله مبارک ده فرمایي پړونې ورپسر ده. ستا په لور خور اعتماد دی؟ وی با خو په شیطان خو اعتماد نشته که نه. وی که حسن بصری غنده شخصیتی او رابع بصریه غنده خزی چې د تقوا او د پرهیزګارۍ نمونې دي، او میانس کې قرآن د خدای کتاب پروت او د پیغمبر حدیث، دریم به ورسره شیطان. ښځه هغه ښځه ده چې حیا کې ده. حضرت فاطمه ده رضی الله تعالی عنها چې رسول الله مبارک ورته فرمایي فاطمه هغه د میاشت راختلې ده، نو بیا نه کتل. نو بیا ورته فاطمه میاشت ختلې ده، نو بیا ورته ونه کتل. نو بیا ورته فاطمه بچې میاشت کتلې ده، ای بابا زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم. بچې ولې؟ وی دې وخت کې ورته سړي ګوري، په دې میاشت زما د سړو نظر یو ځای کېږي. حالانکه که یو دیوال ته ښځه او سړی ګوري ګناه پکې نشته. اسمان ته مونږ هم ګورو، ښځه هم ورته ګوري. او چې رسول الله مبارک فرمایي ګوره ګناه د کم ځای، لیکن دا د هغې حیا وه. او چې کله مړه شوه نو وصیت یې وکړه د مرګ نه مخکې، وایي چې کله زما جنازه وړی نو په زما په کفن د پاسه په وجود به لرګي کېږدئ او څادر به واچوئ. دا د ښځو په جنازه چې کومه ډولۍ ده، وایي چې زما کفن باندې هم د چا نظر ونه لګي. رسول الله مبارک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، چې پنځه منځونه کوي، وصامت شهرها، او د رمضان روجې نیسي، واحسنت فرجها او وصامت شهرها، او پنځه منځونه کوي او د رمضان روجې نیسي، واحسنت فرجها، او د خپل اندامونو حفاظت کوي، واطاعت بعلها، او د خاوند تابعداري کوي، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، چې د جنت په کومه دروازه داخليږي نو داخله دي. او الحمدلله زمونږ د پښتنو د ښځو دا خصوصیت شته. زمونږ د پښتنو ښځې ښه منځونه هم کوي، شکر الحمدلله. روجو کې د سړو نه ښه تکله دي، نفلونه هم کوي الحمدلله، تلاوت د قرآن شریف هم کوي الحمدلله، او د خاوند ښه تابعداري دي. چې خاوند ورته وایي داسې به نه ځي، بلکل به نه ځي، پوره د خاوند تابعداري کوي، او د خپل وجود هم شکر الحمدلله حفاظت کوي. که دا د سکول کې استاده ده نو په پړوني کې غریبه روانه ده، که دا په هسپتال کې نوکره ده په پړوني کې روانه ده. مونږ خدا نه وایو، مونږ خدا نه وایو چې ښځه نوکري نه کوي، بلکل په پرده کې کولی شي. زما ماشومانو لونو ته چې سړی سبق ښیي نو ښه ده، او که ښځه ورته سبق ووایي نو ښځه ورته. زما لور خور له چې سړی علاج کوي ښه ده، او که ښځه ډاکټره وله علاج وکړي، چې ښځه ډاکټره وله علاج وکړي. چې لور خور له دی انجکشن او ډریپ سړی خېږي نو ښه ده، او که ښځه وله وخېږي. مونږ خو وایو چې ښځه دې په پرده کې تعلیم د دنیا هم حاصل کړي او دین دې هم حاصل کړي. ښځه دې په پرده کې سکول ته هم لاړه شي، ښځه دې په پرده کې ډاکټر هم جوړه شي. بغیر د دې نه خو نظام نه چلېږي. خدا نه ده چې ډاکټره ښځه یو زما د ښځې علاج وکړي، زما د لور علاج وکړي. مونږ خو د پردې قایل الحمدلله. نو په پرده کې روان دي، خپل وجودونه الحمدلله پټ دي، ښکاره نه دي، او د خاوند تابعدار. نو جنت له به ځي او که به نه ځي؟ رسول الله مبارک فرمایي جنت له به ځي. دیوی میں راجسم او میری مرضی، زما وجود او زما مرضی. نا 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 نا، وجود دا اللہ دے، مرضی با دا چاہی دا اللہ چه مسلمانی او که کافری یا چه سخو خی کوا. دا پیشوگانو سر اسپو سر رو بے کوا، دا سالو سر بربنڈا کردا چه سر خو خی کوا. یورپ والا نظام چلے او قبل نظام چلے. دا تلیم سواد تا سو کالا مخکر خبر التا که یو مولانا صاحب راته خبره کوله
د سواد د حالات چې ټیک شو نو د انجیوز دا ښځې راوتې وې نو د انجیوز یو جنۍ وه داسې هغوی خو بربنډې ګرځي که نه بربنډه دا معنا چې دا لستوڼي نی کټ کپس پتلونې چولي لاندې خپې ښکاري او دا ساښې ښکاري نو هغه یو بوډۍ ښځه په کور کې ناسته وه هغې سبزي مبزي پرې کوله دا جنۍ وردن نه شوه نو جنۍ ورته وایي ترور دا څه کې وایي دا سبزي پرې کوم وایي سره پاره وایي سره پاره خو زه به مخورم پخه به کوم خاوند به مې مخوري نو زمیندار کور کې غوا په اخور ولاړه وه نو دا انجیوز والا جنۍ ورته وایي ای های ترورې ته د غوا کې څه فرق دی غوا هم په موږي ولاړه ده په دا کور کې به زړه شي مړه به شي او ته هم په دا کور کې زړه به شي مړه به شي غوا لرم خاون گیا راوړي او پی تیلی او تالم سبزي راوړي پیدا در نه اخلي ته غوا کې څه فرق دی نیکبختې بار روزه بازارونه ووینه بار روزه فشارونه ووینه بار روزه په چکر یې لږه وړه ذات کا په کور کې ډوبه ناستې لکه د غوا په شا کور کې به مړه شي ختمه به شي چې دا خبرې کولې دی کې د دې کور والا خره رادن نه شوه چې خره رادن نه شو هغه بوډۍ هغه جینۍ ته وایي تاو دې خره کې زه فرق دا خرم ټول اوس په ډیرانونو ګرځي او تم په ټول اوس په ګنده مجلسونو ګرځي د خره غاړه کې پړی نشته چې کم ځای شپه وکړه او تام چې کم ځای شپه وکړه دیم بازارونه ولیدل او تام ولیدل نو زمونږ ښځې خرې نه دي ښه الحمدلله دا پاک دامنه دي انشاءالله دا صالح دي انشاءالله دی به د دغې بربنډو ښځو په جال کې نه راځي که خیر انشاءالله هغې خو پرده وی ظلم دی قرآن وی قرآن ته ظلم دی هغې وی نکام ظلم دی نکاح ظلم قرآن وی فنکحو او بغیر د نکاح هغې ته څه وی زنا ورته وی زنا وی نکاح ظلم دی نو چې قرآن ته څوک ظلم وی قرآن ته ظلم وی د خدای نیکبخت دی او وی موږ به صرف د بچو راوړو مشینونه یوسف ماشاءالله نو زموږ دا خو الحمدلله په خوشحالۍ بچي راوړي د دې خو چې بچی نه کېږي نو تعویض هم کوي او دعا هم کوي او ملا ته مو دعا وکړه چې ماله خدای بچی راکړي ولې ځکه دغه بچی به مسلماني دغه بچی به قرآن خواني دغه بچی به ذکر کوي دا د مور پلار دپاره ملغلره ده څه شی دی ملغلره نو زموږ دا خو شکر الحمدلله په بچو راوړو خوشحالېږي او دوی چې وایي دا چې څوک دا خبرې کوي هغه ښځه یادوم چې موږ د مشینان یو نو مه راوړی که نه خاوند ته روا چې یو د هغه راوړي که نه یو راوړه راوړه که نه په خاوند باندې دا اوس عقل دی دا سوچ دی مونږ دې له نوي پیدا چې مونږ په کور کې کار وکړو ښه نو مه کوه کور کار کوم ځای کار کې جس کې نوکره شوې نو د 300 د سورلو خدمت کې د پردو خیر دی په لاره جارو یې په سړک دا خیر دی او کور کې خدمت نه کې خدمت خو تا باندې څوک په زور نه کوي خپل بچي دی ولا کې خپل خاوند دی ولا کې روړي درله په محبت یې کې په مینه کې په وهلو ټکولو خې نه کې زمارونو دا یو لویه شوشه زمونږ په دې ملک کې روانه ده او دا بګنده یو څو ښځې دي د بار نه ورته انجیوز والا پیسې ورکوي دولت ورکوي او هغوی بربنډۍ او زناکارې ښځې دي او بدعمله ښځې دي او هغوی دا یو شی خوړو خوړول غواړي چې د ښځو د سړو تفریقه ختمه شي او د ښځو نه جامه لر شي او بربنډې شي او سړو سره یو ځای منډې ترړې وي او یو ځای ورسره خپل یارانې دوستانې کوي او زناکارۍ ورسره کوي خدای دې خفه شي پروا نشته کائنات دې خفه شي پروا نشته شریعت تابعداري دې ونه کو پروا نشته او چې زموږ د خوشحالۍ ژوند دا خوشحاله ژوند نه دی ګورې قسم په خدای نه پوهېږي دا خوشحاله ژوند نه دی خوشحاله ژوند دا دی چې زموږ د پښتنو ښځې تېرې کړې انشاءالله العزیز حیا او پرده چې خدای کم شي انسان له خوښ کړی دی هغې کې خیر دی هغې کې برکت دی انشاءالله العزیز نو بهر کې دې کې څو بعضې خبرې د زنانو د پردې او د حقوقو پاتې دي که موقع پېښه شو نو آینده جمعه کې درته به بیان کړم او موږ الحمدلله دغې ښځو ته دا پیغام ورکول غواړو چې که تاسو مسلمانان یې نو د قرآن د احکاماتو لاندې ژوند تېر کې د رسول الله مبارک د احکاماتو لاندې ژوند تېر کې او که تاسو ځان ته مسلمانان وایې او د قرآن ته سپک ګورئ د قرآن تعلیماتو ته سپک ګورئ د پیغمبر حدیثو ته سپک ګورئ نو دا نفاق دی صرف د خولې اسلام دی دننه دا کفر دی زه امریکې ته او برطانیې ته چې څه م خوښه هلته کوئ موږ له دا ښکلې خشته ماحول مه ګنده کوئ دا خشته ماحول موږ له مه خرابوئ
ان شاء الله دې خرابولو ته تاسو موږ نه پرېږدو. موږ د الله او د رسول د احکاماتو سړیم پابندي او ښځې پابندي. ښځو له حق ورکړی دی، سړو له خپل حق، د هر چا خپل انداز دی، د هر چا خپل معیار دی، د هغې مطابق به ژوند تېري. الله یې زموږ د زنانو د حیا او د پردې صادر نصیب کړي، او الله یې زموږ د لوڼه خویندې د غلط کردار نه او د بدعملو نه په امن کې وساتي، او کمې خویندې لوڼه چې زموږ د پردې او د حیا لاندې کم ژوند تېروي، الله دې د دنیا او د آخرت ژوند د خوشحالو کې د مارونو ګورې د آخر کې بیا درته وایم چې زنانو سره به ښکلې ژوند تېروئ، د شریعت مطابق به ژوند تېروئ، او د حیا ژوند به تېروو که خیر وي انشاءالله العزیز.